الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه وما في الأرض جميعا. شپږم سپاره سورة مائده اول لسم نمبر آیت دی. مخکینو آیتونو کې په نقض عهد باندې یو دوا نمونه ذکر شولې. اوس په دې آیت کې د نقض عهد تشریح ذکر کړي او دلیل عقلی ذکر کړي د نسواراو د عقیده په بطلان باندې چې د نسواراو کوم عقیده ده د باطل ده. لقد كفر الذين قالوا په تحقیق سره کفر کړو هغه کسانو قالوا چې دوی ویل ان الله بشک الله هو المسيح ابن مريم هغه مسیح زوی د مریم دی. مسیح زوی د مریم دا یعقوبیان نصرانیانو کې درې فرقې وي. نو دا هغه یعقوبیه فرقه دا هغه بیان دي. نعوذ بالله. و عیسی علیه السلام په الله کې حلول کړی. حلول دا چې وسپنه او ور خو چې کله دا وسپنه دی ورته ورواچي نو بس به یو شي یو وختاري. نو دا قشانتي د عیسی علیه السلام په الله کې حلول کړی دی بس الہ ته جوړ شوی دی. نقول ورته وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فمن یملک من الله شیئا. تاسو وای چې عیسی علیه السلام الہ دی نو که الله په عیسی علیه السلام باندې مرګ راولي او د هغه په مور باندې یعنی بیبي مریم باندې مرګ راولي او هغه څوک چې پر ځمکه کې دی پر ټول باندې مرګ راولي نو څوک اختیار لري چې دا به بچ کی؟ نو هیڅوک اختیار نه لري. نو په کوم چا باندې چې مرګ راځي نو دا الہ نشي کېدلی. نو قل ورته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فمن یملک صاحب د قرطبی فمن یقدر څوک قادر دی څوک اختیار لري من الله د الله د طرفنا شیئا د تشی ان ارادا کچرت الله اراده لري ایهلک المسیح ابن مریم چې هلاک کی مسیح زوی د مریم و امه او د مور ومن فی الارض او هغه څوک چې پزمکه کې دي جميعا ټول. نو هیڅوک اختیار نه لري. نو چې کله په دې باندې مرګ راځي او په کوم چا باندې مرګ راځي نو هغه الہ نشي کېدی. نو لہذا عیسی علیه السلام دا هم الہ نه دی بلکې د الله بنده دی او د الله پیغمبر دی. ولله او خاص د الله د پاره ملک السماوات والارض د ځمکې او د اسمانونو بادشاہت دی. وما بینهما او هغه چې په منځ د دوانو کې د الله نه ما سوا دا ټول مخلوق دی. یخلق ما یشاء او الله پیدا کوي هغه چې وغواړي. والله على كل شيء قدير او الله په هر شي باندې قادر دی. لقد كفر الذين فتحقیق سره کفر کړو هغه کسانو قالو چې دوی ویل ان الله بشک الله تعالی چې هو المسيح ابن مریم هغه مسیح زوی د مریم دی. قل ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم فمن یملک فسوق اختیار لري سوق مالک دی من الله د الله د طرفنا شیئا د شی ان ارادا کچرتا الله ارادو کی ایهلک المسیح چې هلاک مسیح ابن مریم چې زوی د مریم دی و امه او د مور لرا
ومن فی الارض اغا څوک چې پزمک کې دي جميعا ټول ولله یو خاص د الله د پاره ملک السماوات والارض د زمکې او د اسمانونو بادشاہت دی وما بینهما او اغا چې په منځ د دوانو کې دي یخلق الله فینا کوي ما یشاء اغا چې الله وغواړي والله او الله تعالی چې على كل شيء طاهر یو شی باندې قادر دی لقد كفر الذين فتحقق سره کفر کړو هغه کسانو قالوا چې دوی ویل ان الله بشک الله تعالی چې هو المسيح ابن مريم هغه مسیح زوی د مریم دی قل ورته وایا ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فمن يملك فسوق اختیار لري من الله د الله نه شیئا دتشي ان ارادا کچرتا الله اراده ولري ايهلك المسيح چې به هلاکی مسیح لرا ابن مریم چې د مریم زوی دی و امه او د مور لرا ومن في الارض او اغا څوک چې پزمک کې دي جميعا ټول ولله خاص د الله لپاره ملک السماوات والارض د زمکې او د اسمانونو بادشاہت دی وما بینهما او هغه چې په منځ د دې دوانو کې دي یخلق الله فدا کوي ما یشاء هغه چې الله غواړي والله او الله تعالی چې على كل شيء فهل يوشز باندې قادر دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله سميل سماوات بدن فور د عمل کولو توفیق راکړي الله د دنیا او آخرت دواړه خوشالۍ نه راکړي غمونو مصیبتونو تکلیفونو موږ محفوظ کړي فضل رحم کرم فضل الله باندې وکړي خپل قهر د غضب د غصې نه موږ محفوظ کړي اخلاص طهارت تقوا ولا ژوندۍ موږ ته نصیب کړي د خپل معصیت او نافرمانی نه موږ محفوظ کړي موږ نیکان فرزګاران جوړ کړي الله نه فرمانه نه چې موږ محفوظ کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وصحبه